الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمندو محترمو درنو ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې په ټلیفون کې چې څوک خپلې ښځې ته د طلاق الفاظ ووایي، هغه که د صریح طلاق الفاظ وي چې په خوله باندې طلاق یاد کی او یا کنایي الفاظ د طلاق وي، آیا په دې سره طلاق واقع کیږي که نه؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې د طلاق ورکولو په وخت کې د ښځې حضور یا حاضرېدل ضروري نه دي. خاوند چې هر ځای او هر وخت د خپلې ښځې طرف ته طلاق منسوب کی، یعنی خپلې ښځې ته طلاق ورواچوي، که په ټلیفون کې وي که بغیر د ټلیفونه وي، یا یې په لیکلي بڼه باندې ورته واستوي، نو طلاق واقع کیږي. نو دغه رقم که یو سړی د واتساپ یا فیسبوک او یا ایمو چې دا نیټورک سره هر شبکه تړلې ده، په هغه کې څوک د خپلې مېرمنې سره خبرې کوي، د غصې په حالت کې طلاق ورکړي، نو طلاق واقع کیږي. البته ټلیفون چې کم دی چې د سیم د لارې سیم کار د لارې خبرې ورسره کوي، نو هغه کې کله ناکله اوازونه نه پیژندل کیږي. په دغسې صورت کې که چیرې خاوند انکار وکړي چې ما په ټلیفون کې خپلې مېرمنې ته طلاق نه دی ورکړی، نو بیا هم طلاق نه واقع کیږي او ښځې ته جایزه ده چې خپل ځان خاوند ته وروسپاري. که خاوند دروغ ویلي وه، طلاق یې اچولی و، بیا هم دروغ وویل چې ما طلاق نه دی اچولی، دغه خاوند د رب کائنات جل جلاله په نزد باندې سخت مجرم او سخت ګناهګار دی او دی په زناکارو کې حسابیږي. او یا دا چې دی پر ټلیفون باندې انکار کوي چې ما په ټلیفون کې طلاق نه دی ورکړی، خو د ده پر ټلیفون باندې دوه شاهدان تیر سي چې ده په ټلیفون کې طلاق واچوي، نو بیا طلاق واقع کیږي. په الدر المختار کې راځي: ولو کتب على وجه الرسالة والخطاب، که څوک خپلې مېرمنې ته په لیکلي بڼه د رسالې په شکل باندې طلاق ورواستوي یا په خطاب خبرو کې ورته وایي چې که ان یکتبو یا فلانتو اذا اتاک کتابی هذا فانتی طالقون، چې کله دا زما کتاب یا رساله یا خط در ورسېږي ته د طلاق طلقت، دا ښځه طلاقېږي. بوصول الکتاب، چې کله خط ورته ورسېږي. د دغسې فقهاو علماو لیکلي دي چې اوس نن سبا چې کم ټلیفونونه دي، د دې د لارې څوک خپلې مېرمنې ته طلاق ورکوي، طلاق واقع کیږي. الدر المختار مع رد المحتار، دریم جلد صفحه 246، الجوهر النیره دویم جلد صفحه 19، او فتاوی دارالعلوم نهم جلد صفحه 40. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.